السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر official زم تاسو ورو تاسو منټور محمد امیر ريجسترنس په لیکچر نمبر 12 کې باندې منګه ډیسکس کوو د what is constructor صحیح ده چې زموږ سره په اوب کې constructor چې کوم دی دا سره نو constructor زموږ سره زموږ په پروګرامینګ لینګویج کې ډیر زیات امپورټنت دا کنسپټ دی constructor دا صحیح ده او ډیر زیات امپورټنت هم دی او ډیر زیات ایزی هم دی اوس constructor خبره کوو چې what is constructor نو سمپل په constructor کې زموږ سره 4 مین پوینټس دي په دې مین پوینټس باندې بس تاسو ډیر زیات ایزی پوهیږم صحیح ده اولنی پوینټ زموږ سره دا دی چې a constructor is a member function of a class اولنی پوینټ زموږ سره دا چې constructor زموږ سره شي دا یو member function دی په کلاس کې چې کله دنه کوم member function کوم چې یوزولي موږ په پریویس لیکچر کې ډیسکس کړل او تاسو ما په ډیټیل سره باغې پوه کړئ نو constructor زموږ سره شي زموږ سره سمپل یو member function دی that is called and executed automatically when object of a class is created او بل دا خبره شو او نه خبره زموږ سره شو او نه خبره دا شو چې constructor زموږ سره یو member function دی دویمه خبر دا شو چې constructor زموږ سره execute کیږي یا کال کیږي automatically کله چې موږ whenever we create a object of a class صحیح ده کله چې د یو کلاس موږ د یو کلاس د پارامټر فنکشن کې موږ object create کو ډایرکټ by default زموږ سره constructor په دغه ټایم کې کال شي ګوره چې کله موږ د یو کلاس د پر object create کو constructor by default څه execute کیږي کال کیږي دوه خبرې شوې اولنی خبره څه چې دا constructor زموږ سره member function دی مطلب دا په کلاس باندې کې دنه لیکو دویمه خبره دا شو چې دا زموږ سره execute کیږي automatically کله هم چې موږ څنګه په main function کې object کوم دی یو کلاس create کو constructor زموږ سره کال شي بل خبره سره دریمه خبره شو the name of the constructor function is the same as the name of the class itself دریم خبر دا شو چې constructor کوم نیم دی زموږ سره is same به دا زموږ سره د constructor نیم او د کلاس نیم لکه لیټ سپوز مونږه یو دغه واغست یو کلاس په امیر نیم سره نو د constructor نیم به هم زموږ سره امیر ځکه چې د کلاس او د constructor چې کوم دی چې دی نیم به سیم یو د زموږ سره روز دي صحیح ده درې خبرې مونږ وکړې څلورمه خبره دا شو چې constructor function may have argument but it cannot return any value constructor function کې زموږ سره argument کې دی شي د argument پاس کې دی شي خو دا زموږ سره به constructor چې کوم دی دا constructor چې کوم member function دی زموږ سره سویل نه ریټرن کوي لکه عام زموږ سره کوم user defined function کوم member function په کلاس کې د کوم user defined function introduce کوي ته member function وایي دا زموږ سره let's suppose که int دغه زموږ سره دغه function int type integer type والا function د زموږ سره integer value return کوي که float value return کوي که void نو بس value نه return کوي نو constructor زموږ سره یو داسي member function دی چې د موږ argument پاس کولای شو خو دا زموږ سره هیڅ سویل نه ریټرن کوي په constructor کوم څلور بیسیک خبرې وکړي اولنی خبر دا چې زموږ سره member function مطلب دا چې دا زموږ سره کلاس باندې کې مدنه موږ انټروډیوس کوو دویمه دا چې constructor زموږ سره by default کال کیږي دا موږ نه کال کوو دا by default کال کیږي کله چې هم موږ د یو کلاس object کوم دی هغه موږ سکو هغه موږ ډیکلیئر کوو دریمه دا چې د constructor name او د کلاس name بالکل سیمي څلورمه دا چې د constructor زموږ سره چې کوم دی argument خو ته فواړ argument پاس کولای شي پیرامیټر ته پاس کولای شي خو د دې سره ریټرن ټایپ بني صحیح ده اوس راځو او پروګرام کې دا خبره ډیسکس کوو چې what is mean by this all صحیح ده د لیټ سپوز ما سره یو کلاس ته ها لیټ سپوز ما سره شری زما سره یو کلاس ته کلاس یې په امیر نیم سره زما سره داس یو کلاس ته اوس په دې کلاس کې لیټ سپوز ما سره پرایویټ چې کوم دی پرایویټ زما سره شری سوري یار پرایویټ زما سره لیټ سپوز یو انټیجر دی یا انټیجر کا نه اخلم ځا پرایویټ هم نالم لیټ سپوز زما سره پبلیکلی زما سره پبلیک ایکسس سپیسیفایر کې زما سره شری یو فنکشن دی فنکشن سره ګور د کلاس نیم زما سره امیر دی چې constructor انټروډیوس کوم د constructor د کلاس نیم بسیمی نو د امیر چې کوم دی دا ما سوا غستو دا ما دی constructor هم سوا غستو را د نیم واغستو صحیح ده د constructor نیم او د کلاس نیم زموږ سره سیم شو صحیح ده اوس بل رول دا دی چې اوس په کلاس کې د لیټ سپوز ما واغستو سی اوټ hi I am a constructor صحیح ده I am constructor لیټ سپوز ما سره داسې یو میسیج شو چې hi I am constructor هلته موږ سمپل /n د نیکسټ لاین دپاره واچو چې مطلب بیا تاسو زه پوه کوم چې موږ ولیکو سمپل ما یو constructor ګور دا زموږ سره یو فنکشن دی صحیح ده ته دې زموږ سره ریټرن ټایپ نشته دیټس وای دلته د مخکې موږ سره ریټرن ټایپ نه لیکو ځکه چې زموږ سره سیویل ریټرن کوي دا constructor name او د کلاس نیم زموږ سره تاسو کته شي بالکل سیم دی constructor باندې کې سمپل ما یو میسیج آوټ کو چې hi I am constructor صحیح ده اوس زه راځم ګورم مین فنکشن ته صحیح ده مین فنکشن زموږ سره د پروګرام چې کوم دی
ایگزیکیوشن د دې سټارټیږي مر د امیر چې کوم کلاس د دې لپاره سمپل ما یو ایج چې کوم د دې لپاره سو کو یو آبجیکټ کریټ کو ګوره اوس تاسو ته رولز خیم اولنی رولز دا مونږ وایو چې د کنسټرکټر زموږ سره شری د زموږ سره یو ممبر فنکشن دی بالکل تاسو کته شي کنسټرکټر زموږ سره ممبر فنکشن دی د په کلاس کې د نن مونږ ډیفاین کو د زموږ سره فنکشن دی او زموږ سره ممبر فنکشن دی صحیح ده د کلاس د نن یو فنکشن دی دویمه خبر دا وکړه مونږ چې یاره کنسټرکټر چې کله هم مونږ د کلاس چې کوم دی د غیر لپاره مونږ یو آبجیکټ کریټ کو لکه د امیر کلاس لپاره مونږ ایج یو آبجیکټ کریټ کو چې کله مونږ آبجیکټ کریټ کو بای ډیفالت به زموږ سره ډایرکټ دا کنسټرکټر کال کیږي او دغه به ایگزیکیوټ کیږي صحیح ده درېمه خبره موږ دا وکړه چې یار د کنسټرکټر نیم او د کلاس نیم بالکل سیم ان تاسو کته شي د امیر او د کلاس د کم دا کلاس نیم امیر د کنسټرکټر نیم هم امیر دی د دې نیم هم زموږ سره سیم شو نو کمپایلر ته ډایرکټ پته ولګي دا زموږ سره یو کنسټرکټر دی څلورمه خبره چې د ریټرن ویلیو نشته دا ګور تاسو دا موږ ریټرن ویلیو ونه غسته اوس چې کله دا پروګرام رن کوم ګور پر پروګرام کې موږ هیڅ هم ونه کړل سیمپل ما دی کلاس یو آبجیکټ کریټ کو هیڅ کلاس کې ما کالینګ مالینګ مطلب سو فنکشن می کال کړي نه دی سو انپوټ آوټپوټ پروسیجر می نه دی کړي او سیمپل مال ته یو امیر کلاس یو آبجیکټ کریټ کو نو چې کله آبجیکټ کریټ کوم روزداري چې څنګه ز آبجیکټ کریټ کوم ډایرکټ به زموږ سره زمونږه چې کوم کنسټرکټر دی به کال کیږي نو چې کله اوس ما آبجیکټ کریټ کو زموږ کنسټرکټر به ډایرکټ کال شي چې کله کنسټرکټر کال شي کنسټرکټر باډي کې ما میسج پاس کړي نو په کار د چې دا میسج ماته شو شي نو لیټس رن د پروګرام ګورو چې یاره مونږ خو سو ایس هم نه لیکلی سیمپل ما یو کلاس آبجیکټ کریټ کړی دی ښه स्ट्रीम کې دلته مونږه اوکې نو سیمپل ما د یو کلاس چې کوم دی د هغې لپاره آبجیکټ کریټ کو هیڅ هم ونه کړله خو دا مونږ ویل چې یاره کله مونږ آبجیکټ کریټ کو ډایرکټ به زموږ سره کنسټرکټر کال کېږي او تاسو کتی شئ دلته زموږ سره ښه دلته مونږ را فارورډ دا مونږ بیکورډ ساري فارورډ سلیش ان مونږ نه دی لګولی نیکسټ لاین دپاره دا ما لګولی نو هغه زموږ سره دغه مسټیک و ښه نو تاسو کتی شئ دلته ګوره مونږ ته دا میسج شو چې هاي آی ایم ا کنسټرکټر ګوره دا کار ولې وشو مونږ خو هیڅ کال دغه کړي نه دي لکه مطلب مونږ څه کال کړي نه دي څه قسم نه راکړي خو بیا هم زموږ سره دا میسج راغی چې یاره هاي آی ایم ا کنسټرکټر دا ځکه راغی چې ګوره دا رولز مونږ ویل چې یاره څنګه مونږ د یو کلاس لپاره یو آبجیکټ کریټ کو ډایرکټ به زموږ سره کنسټرکټر بای ډیفالټ چې کوم دغه څه کېږي یا به کال کېږي نو ما سمپل د امیر کلاس د امیر کوم کلاس دی آبجیکټ کریټ کو چې څنګه مې آبجیکټ کریټ کو ډایرکټ زموږ سره کنسټرکټر چې کوم دغه کال شو او کمپایلر ته پته ولګي چې کنسټرکټر دا ځکه چې د دې نیم چې کوم دا زموږ سره ممبر فنکشن دی ته دې نیم هم د کلاس د نیم سره سیم دی صحیح دی سره ریټرن ویلیو هم نشته اوکې دا څه رولز دغه پکې هم هغه اپلیکیبل او بل مین خبره کنسټرکټر زموږ سره دا چې دی کلاس نیم او د کنسټرکټر نیم سیمي کمپایلر ته په دې پته لګي اوس که چېرته زه لیټ سپوز ا او جے لیټ سپوز ما دی امیر کلاس لپاره 3 آبجیکټ کریټ لو چې 3 آبجیکټ می کریټ لو مطلب ما یو ون ټایم آبجیکټ کریټ لو کنسټرکټر ډایرکټ کال شو بیا می آبجیکټ کریټ کوم دا روز چې کنسټرکټر ډایرکټ کال شي بیا می آبجیکټ کریټ کو نو کنسټرکټر بیا ډایرکټ کال شي مطلب دا چې 3 ټایمز موږ آبجیکټ کریټ کو نو 3 ټایمز زموږ دا کنسټرکټر چې کوم دی هغه بای ډیفالت کال کیږي لکه موږ په کلاس کې هیڅ نه کال کړي خو سیمپل ما دغه کلاس چې کوم دی آبجیکټ کریټ کو تاسو کته شي 3 ټایمز موږ سره دغه میسج چې کوم دی دغه آبجیکټ په تور باندې شو لکه موږ څنګه 3 ټایمز آبجیکټ کریټ لو څنګه آبجیکټ کریټ کیږي ډایرکټ کنسټرکټر کال کیږي آبجیکټ کریټ کیږي کنسټرکټر کال کیږي تاسو کته شي هاي آی ایم کنسټرکټر 3 ټایمز زموږ سره دا شو د زموږ سره شو د آبجیکټس په تور باندې اوکې شو ښه بل تاسو ته داسې یو خمه لکه لیټ سپوز داسې وکما چې لیټ سپوز دا هر څه داسې دنیا کما اوکې او زلته سمپل سی آوټ کم چې انټر یا پلیز انټر اوکې اوکې دلته کوم نه میسټیک وشو ها please enter what I am doing please enter first number صحیح ده first number please enter first number let's suppose منګه د دوه نمبر څه کو دا غي کیلکولیشن کو صحیح ده دلته بس سمپل په یو پرایویټ کې سلیکټ آیټمز والم صحیح ده سب پرایویټلی با یار پرایویټلی بس ډیټا والم لیټ سپوز ما سره انټیجر دی a دی او b دی صحیح ده داس a او b ما واغستل او لیټ سپوز یو ور سره چې کوم دی بس دا دوه فور دي صحیح ده سمپل ما میسج پرین کو چې پلیز انټر فرست نمبر او لیټ سپوز دا ما سی ان کو a تا او دا سمپل دا ځکه کاپی کوم ګور چې په کنسټرکټر باډي کې دنه لګیایم صحیح ده تاسو صرف خیمه کنټرول سی اینڈ هیر کنټرول وی او لیټس سوري کنټرول وی and let's do it like that okay please enter second number okay and here b okay and then just to see out the sum of both a and b صحیح ده
A and B both sum are equals to what A plus B. اوکې ګوره ما سمپل څه کار وکړو ما یو کلاس واغستو پرې کلاس کې ما سمپل کنسټرکټر چې کوم دی دا واغستو په کنسټرکټر کې دا نه ما یاره د کنسټرکټر باډي کې ولیکل چې یاره یوزر نه موږ 2 نمبرز والو دا په خپل منځ کې جمع کوو اوس ما سمپل کنسټرکټر باډي دا څه وکړه خو ګوره ما په دې کې دنه د کنسټرکټر زم سره ممبر فنکشن دی دلته ما دا کار نه کوي چې ما لیکل چې ما دا یو سټپ نه لیکل چې ای جی ډاټ امیر لکه دا زم سره یو دغه ما د سی ګوره د څه فایند باندې دی کریټ کړي دا موږ کلاس چې کور نور کله موږ چې یوزولي زموږ کوم سرچ هوته یار کوم ممبر فنکشن هغه من کال کوو موږ ډایرکټ دغه ابجیکټ په تور باندې هغه کال کو خو د څه پروسیجر ما ورکو ما هیڅ کالینګ سره نه کله خو ډایرکټ ما سمپل دغه امیر کلاس چې کوم دغه لپاره ابجیکټ کریټ کو چې کله ما ابجیکټ کریټ کو ډایرکټ به زم سره زموږ د کلاس چې کوم کنسټرکټر دی هغه کلاس کال شي چې کله کنسټرکټر کال شي دغه پروسیجر دغه چې کوم میسج موږ ته راشي دغه کیلکولیشن وشي صحیح ده نو ګوره سمپل ما ابجیکټ کریټ کړو زم سره کنسټرکټر کال شو ما ته چې انټر فرست نمبر لیټس سپوز ما 33 ورکو بیا چې سیکنډ نمبر لیټس سپوز ما ولا چې کوم د 45 ورکو تاسو کته چې زم سره د سم بوت A and B is 78 صحیح ده نو د زم سره سمپل کنسټرکټر چې کوم هغه کال شو او کچره دا پروسیجر زدا سی وکم چې یاره A ورسم یو بل ویریبل یو بل ابجیکټ هم اوس د امیر کلاس می دوه ابجیکټ کریټ لو اوس مونږه دا قصه کوو نو ګوره ما ترغه چې یاره انټر فرست نمبر سپوز 90 انټر سیکنډ وا اوکې نو 170 بیا زما سره پلیز انټر فرست نمبر لیټ سپوز دلته ز انټر کما 55 45 33 نو دا زموږ سره په خپل کې جمع شي او دا زموږ سره 78 راشي صحیح ده نو دغه و زموږ سره نن کلاس چې را پای کې خبرو ډیټیل سره وکړه چې what is constructor and how to declare a constructor and what are the rules of the constructor صحیح ده موږ په رولز ویل چې را زموږ سره کنسټرکټر ممبر فنکشن د کلاس نیم با او د کنسټرکټر نیم به سیمه دا زموږ سره بل تړو د ډایرکټلی چې کوم د کله موږ د کلاس ابجیکټ کریټ د ډایرکټلی ایکزیکیوټ کیو سلورم دا چې د کنسټرکټر بس ریټرن سوري ویلیو باندې ریټرن کوي امید لرم چې نه لیکچر تاسو خوښوي ټایم راکول چې مننه د لیدلو لپاره